ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک څلورمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، بخاری شریف د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه څخه روایت کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کې د قریشو ښځې ناستې وې. په لوړ اواز یې پوښتنې کولې. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه د راتلو اجازه وغوښتله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړه، هغو ښځو پر ځانونو پردې واچولې، مخونه یې پټ کړل. کله چې عمر رضی الله عنه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خندل، مسکی مسکی کېدی. عمر رضی الله عنه ورته وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما مور او پلار دې درڅخه قربان سي، خوله دې همیشه د خندا څخه ډکه اوسه، ولې دې وخندل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه د قریشو ښځې زما سره ناستې وې، مخونه یې ښکاره او اوازونه یې لوړ وه چې ستا اواز یې واورېدی، چپ سولې او ځانونه یې پټ کړل. عمر رضی الله عنه ورته وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پکار دا ده چې ستا څخه وبیریږي، دوی زما څخه ولې بیریږي؟ بیا یې هغوی ته وویل: ای د خپلو ځانونو دشمنانو، تاسو ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیاته حیا او ویره پکار ده، ځکه چې د الله جل جلاله نبی دی، تاسو زما څخه ولې ویره کوئ؟ هغوی په جواب کې ورته وویل: په الله جل جلاله قسم، ته تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجاب په باره کې ډیر سخت یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ای د خطاب زویه، زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما روح په قدرت کې دی، چې تا ته شیطان کله هم په مخه درځي نو ستا له ویرې به لاره بدلوي. قدرمنو اوریدونکو، ترمذي شریف د بریده رضی الله عنه څخه روایت کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نابالغ نجونې ناستې وې او دریه یې وهله. ابو بکر رضی الله عنه راغی، هغوی همغسې لګیا وې او دریه یې وهله. بیا عثمان رضی الله عنه راغی، هغوی همغسې لګیا وې. بیا علی رضی الله عنه راغی، هغوی لګیا وې دریه یې وهله. بیا چې عمر رضی الله عنه راغی، نو هغوی د دریې وهل بند کړل او وتښتېدل، یا یې ځانونه یو د بله سره پټ کړل. په یوه روایت کې هغوی د ویرې پر دریو باندې سربیره کښېنستل. د عائشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست و چې د باندې په لاره کې د ماشومانو چغې او اوازونه پورته سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی او د دیوال څخه یې سر مبارک ورښکاره کوي. که ګوري چې یوه حبشه ماشومه دریه وهي، ماته یې اواز وکئ چې یا عائشې رضی الله عنها، دلته راسه. زه ورغلم او خپل سر مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اوږو کښېښودی، د هغوی سیل مې کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل: بس نه دی؟ ما ورته وویله: نه، تر څو چې عمر رضی الله عنه راښکاره سو. ماشومان ټول وتښتېدل او حبشي ماشومې خپله دریه پټه کړل. د بخاري شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوة موته یا بلې غذا څخه بیرته راغی. یوه حبشه تور نجلۍ راغله او ویې ویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نظر منلی، که تاسو روغ سلامت بیرته راغلی، زه به د خوشحالۍ سندرې وایم، دریه به وهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: که دې نظر نه یو منلی، مه یې وهه. هغې ورته وویل: منلی مې دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه. هغې دریه ووهل او سندرې یې شروع کړلې، تر څو چې عمر رضی الله عنه راښکاره سو.
هغې ماشومې د ویرې څخه دریه تر ورانه لاندې کښېښوده او سربیره ورباندې کښېنستله چې پټ یې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پر دغه کار باندې وخندل. عمر رضی الله عنه ته یې وفرمایل ته چې په کوم ځای کې یې شیطان د هغه ځای څخه تښتي هلته نسي ګرېدلی. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک 4مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.